السلام علیکم دوستانو. امید کوم ټول به روغ جوړ یئ. دې ویډیو کې موږ وایو بګنر انګلیسي یعنی اسانه ټول د هی سره ویل کیږي. He lives here. He lives here هغه دلته ژوند کوي. He lives here هغه دلته ژوند کوي یعنی هغه دلته اوسیږي. He went home. He went home هغه کور ته لاړ یعنی لنډه کوي. He went to home یا ویلی شو he went home هغه کور ته لاړ. He is outside. He is outside هغه بهر دی. هغه بهر دی. He knows me. He knows me هغه ما پیژني. He knows me هغه ما پیژني. He works here. He works here هغه دلته کار کوي. He works here هغه دلته کار کوي. He looks tired. He looks tired هغه ستړی ښکاري. هغه ستړی ښکاري. He looks tired هغه ستړی ښکاري. He lied to me. He lied to me هغه ماته دروغ وویل. He lied to me هغه ماته دروغ وویل. He said this. He said this هغه دا وویل. He said this هغه دا وویل. یا ویلی شي هغه دا خبر وکړه. He slept well. He slept well هغه ښه خوب وکړ. He slept well هغه ښه خوب وکړ. He talked to me. He talked to me هغه زما سره خبرې وکړي. He talked to me هغه زما سره خبرې وکړي. He is kind. He is kind هغه مهربان دی. He is kind هغه مهربان دی. He is my neighbor. He is my neighbor هغه زما ګاونډی دی. He is my neighbor هغه زما ګاونډی دی. He wears glasses. He wears glasses هغه عینکې اغوندي. He wears glasses هغه عینکې اغوندي. He is tall. He is tall هغه لوړ دی. He is tall هغه لوړ دی یعنی هغه ویلی شو هغه جګ دی. He has green eyes. He has green eyes هغه شنې سترګې لري. He has green eyes هغه شنې سترګې لري. He is blind. He is blind هغه ړوند دی. He is blind هغه ړوند دی. He is not here. He is not here هغه دلته نه دی. He is not here هغه دلته نه دی. He was happy. He was happy هغه خوشحاله و. He was happy هغه خوشحاله و. He should know. He should know هغه باید پوه شي. He should know هغه باید پوه شي یا ویلی شو هغه باید خبر شي.
He is gone somewhere. He is gone somewhere. هغه چیرته تللی دی. He is gone somewhere. هغه چیرته تللی دی. یا ویلی شو هغه چیرته تللی دی. He is at shop. He is at shop. هغه په دکان کې دی. He is at shop. هغه په دکان کې دی. He is eating something. هغه یو څه خوري. He is eating something. هغه یو څه خوري. He stayed at home. هغه په کور کې پاتې شو. He stayed at home. هغه په کور کې پاتې شو. یعنی کور کې ایثار شو. He is waiting. He is waiting. هغه انتظار کوي. He is waiting. هغه انتظار کوي. دا د درس اخیری لغتونه یا جملې.